بیا پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي عزیزانو که یو سړی راولاړ سو و چا ته 10 روپۍ په پور ورکړي، هغه دا ورته ویل چې سبا دا ستا 10 روپۍ زه بیرته واپس درکوم، نو په دا سبا باندې د هغه لاس تنګ و، د هغه ترتیب نه جوړېدی، د هغه مطلب کار خراب ولو، نو یوه ورځ یې دا 10 روپۍ وځنډولې. پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي دا دی لکه 10 روپۍ چې ته د الله په لاره کې خیرات کې تا یوه ورځ ټیم ورکوي و خپل قرضدار ته، که چیرې دا قرضداره په دا سبا یې هم نه کېدار، په بل سبا یې هم نه کېدار، په دریم سبا یې درکې، تا خو د دې دپاره ورکړي وی چې سبا یې درکوم، سبا نه وی ورسره بل سبا یې درکې، دی لکه 10 روپۍ چې خیرات کې که 10 روپۍ ورکړي وی، که 100 ورکړي وی دی لکه 100 روپۍ چې خیرات کې، او کې بل سبا هم ور نه کړې. پیغمبر علیه السلام فرمایي دی لکه 100 روپۍ چې خیرات کې که 10 ورکړي وی، ولې یوه ورځ هم بل ورځ هم چې هر ورځ تیریږي، د هغه داسې مثال دی لکه پیغمبر علیه السلام فرمایي دی چې دا روپۍ خیرات دی 100 روپۍ ورکړې ولې، نو یوه ورځ وځنډېدی دی لکه 100 روپۍ چې خیرات کې، دوې ورځ وځنډېدی دی لکه 200 روپۍ چې خیرات کې، درې ورځې وځنډېدی دی لکه 300 روپۍ چې خیرات کې. نو لہذا پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي که د چا لاس تنګ و یا نه وي ورسره، بیا تا دا روپۍ ورپرېښولې، پروا نه لري، څه نه درته وایمه، د کور په دروازه کې نه کښېنمه، مشر نه در خبروم، جګړه نه در سره کومه، بل سبا یې راکه، دریم سبا یې راکه، چې څومره دا روپۍ دی ځنډوي، د هومره د هرې ورځې په بدله کې و ده ته دومره ثواب میلاویږي چې څومره روپۍ ده په قرضه باندې. که غواړئ ځان د مهمو اسلامي معلوماتو څخه خبر کړئ، د الحاج مولوي نورالدین اغا په نوم فیسبوک پاڼه خوښه او له نورو سره یې شریکه کړئ.